دا په کندهار کې د میرمنو هغه ډله ده چې له تیرو څو میاشتو راهیسې کندهار کې د کتاب ټولونې کمپاین پیل کړی دی. د دې کمپاین مخکښه غړی شکوفا عرفان وایي د دې کار څخه یې موخه د ښځو د حقونو دفاع او په ټولنه کې د حضور د پیاوړي کولو په موخه د نورو برخو ترڅنګ زده کړو ته د میرمنو د هڅونې په برخه کې د حرکت را پیل کړی دی. دا وایي د دې په شمول 15 ښځینه فعالانې په دغه کمپاین کې برخه لري چې دا مهال یې د بېلابېلو ځایونو څخه تر 3000 څخه زیات کتابونه راټول کړي دي. یوازینی د ښځو د کتاب راټولونې کمپاین چې دی یوازینی هدف یې دا دی چې خوندې مطالعې ته وهڅېږي او دغه کارو څخه چې دوی مثلا اوس ورباندې مصروف دي د هغه څخه لاس واخلي. یو خو دا چې ذهني بوختیا ده او بل خبره دا ده چې دوی به د دغه زیاتره ټولنیز رسنیو چې په اوس وخت کې ډېر سره خلک یې مصروفه کړي دي 24 ساعته د پوهنتون په وخت کې هم په بازار کې پر لاره دی په چټ باندې هم په فیسبوک باندې اخته وي. د دې څخه به ګرځېدلي او خاص به فکر به مطالعې ته وي هغه چې په هره برخه کې اوسي خوندې په هره برخه کې کولی شي لیوالتیا ولري د کتابو څخه د کتابتون څخه استفاده کولی شي. د کندهاریو میرمنو د کتاب ټولونې د کمپاین غړي وایي چې د حرکت د پیل سره سم ورسره د میرمنو د مطالعې کچه لوړه شوې او آن له نورو ولایتونو څخه هم ورته کتابونه ورکړل شوي دي. دوی وایي پلان لري چې د کتاب ټولونې تر کمپاین وروسته د دغو کتابونو څخه د ښځو لپاره ځانګړی کتابتون جوړ کړي. کله چې موږ دا اقدام وکړو نو موږ نورو ولایتو خوندو ودا وښوله او دا انګېزه مو چې تاسو کولی شئ چې دغسې یو اقدام وکړئ په خپل ولایت کې یعنې کوم ضرورت چې تاسو په خپل ولایت کې لرئ هغه دغسې یو کمپاین یا دغسې یو اقدام چې داسې یو طرحه واوسي د خپلو خویندو دپاره هغه په خپل ولایت کې وکړي او یو شاید یو مدني فعالیت یا یو کمپاین واوسي خو دا به د هغه ولایت د خویندو دپاره ډېره غټه لاسته راوړنه وي. خویندې کولی شي چې د دې کتابتون څخه په ازادانه ډول استفاده وکړي یعنې د هر ډول کتابونه چې دلته موجود دي هر خور کولی شي که څه هم د پوهنتون محصله وي یا څه هم د مکتب یو شاګرده وي یا همداسې نورې مېرمنې هم کولی شي چې د دغه آزاد کتابتون څخه آزاد مطالعه وکړي. په کندهار کې مېرمنې داسې مهال زده کړو ته د میرمنو د هڅونې لپاره کمپاین کوي چې په یاد ولایت کې سلګونه میرمنې هر کال د مسلطو دودونو او نورو ستونزو له امله خپلې زده کړې پر نیمایي پرېږدي. قدرت الله رضوان، میلمه راډیو، کندهار.